الرجیم سورة آل عمران آیت نمبر 92 چلورم سپارہ دیم آیت تے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام طول خوراکنا کان حلا لبنی اسرائیل و حلال لبنی اسرائیل دپارا الا ما مگر هغسا حرم اسرائیل علی نفسه کم سچی اسرائیل علیہ السلام پخپل ځان باندې حرام کړي وو من قبل مخکې د دینه ان تنزل التوراة چې نازل کړي شي تورات قلت ورته ووایه ای پیغمبره فاتو بالتورات راوړه تا تورات فتلوها او د هغې تلاوت وکړئ ان کنتم هغې تلاوت وکړئ تاسو ان کنتم صادقین که چېرې یئ تاسو رښتوني فمن افترا علی الله الکذب پس څوک چې دروغ وایي په الله باندې من بعد ذلک رستو د دې نه فاولئک هم الظالمون دا ډېر ظالمان خلک دي قل تو ته ووایه پیغمبره صدق الله الله خو رښتیا وایي فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا تاسو د ابراهیم علیه السلام د دین اتباع وکئ چې هغه یکسو و وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه دا آیاتونه الله رب العزت د بنی اسرائیلو د تکذیب دپاره رالیږلي دي داسې چلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په روح المعانی کې علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلي ده دا واقعه لیکلي ده داسې وشوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اعلان وکړو او خلکو ته وویل چې موږ څه کوو زموږ چې کوم دین دی زموږ چې کوم شریعت دی دا د ابراهیم علیه السلام شریعت دی زموږ چې کوم احکامات دي دا د ابراهیم علیه السلام احکامات دي موږ د خپل نکاح ابراهیم علیه السلام په احکاماتو باندې په طور طریقو باندې په سنتونو باندې روان یو صحیح ده او زمونږ ملت چې هغه ملت ابراهیمي دی چې کله نبی علیه السلام د دې خبرې اعلان وکړو نو یهودیان چې دي هغې راپاڅېدله او هغې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض وکړو اعتراض یې دا وکړو چې ته ځان ته یا خپل دین ته ملت ابراهیمي وې او ته د دې دعوه کوې چې زه د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یم حالانکه ابراهیم علیه السلام په ملت کې خو د اوغ غوښه خوړل حرام وه ته ولې خورې ته خو د اوغ غوښه خورې او د اوښې پیس کې حالانکه ابراهیم علیه السلام په ملت کې خو دا حرام نو څنګه دا دعوه کوې چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین یم اعتراض خو پوه شوې که نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ګوره دا خبره ټیک نه ده چې ابراهیم علیه السلام په ملت کې د اوغ غوښه حرامه وه یا د اوښې پی حرام خبره ټیک نه ده او بیا د هغې د تکذیب دپاره د هغې د دروغو د ثابتولو دپاره الله رب العزت د آیت نازل کړو او هغې ته یې وښودله چې تاسو دروغ وایئ تاسو په ابراهیم علیه السلام دروغ وایئ تاسو په الله باندې هم دروغ وایئ د ابراهیم علیه السلام په ملت کې دا څیزونه حرام نو یاد ساتئ چې اوښ دا غوښه چې دا یعقوب علیه السلام په ځان باندې حرامه کړې وه حرامه په هغې هم نه وه په هغې هم نه وه حرامه هغه په خپله په ځان باندې حرامه کړې وه څنګه یې حرامه کړې وه په ځان یعقوب علیه السلام ناجوړ و بیمار و هغې ته درد و د عرق النسا درد چې ورته مونږ وایو عرق النسا نسا دی دا ښه زموږ پښتانه ورته نسا وایي نسا ښځې ته وایي نسا دا د امرأتون جمع ده امرأه ښځې ته وایي نسا ډېرو ښځو ته وایي زموږ پښتانه ورته عرق النسا وایي د ښځو درد یا د ښځو رګ نو دا د یو رګ درد دی رګ ته وایي او نسا چې دی دا بیماری نوم دی دغه درد چې کوم دی په یو ټوله خپه باندې چې درد دي سراسري نو دا عرق النسا دا په دې درد کې مبتلا و حضرت یعقوب علیه السلام نو هغې نظر ومنلو چې که الله ماته شفا راکړه نو زه به د اوښ غوښه چې ده یعنې زما چې کوم محبوب خوراک دی پسندیده خوراک دی هغه به زه د الله دپاره پرېږدم اما نه خورم زه او یا د اوښ غوښه چې ده د یعقوب علیه السلام ډېره زیاته خوښه وه چې کله هغه روغ شو صحت ورته میلاو شو نو بس بیا یې د اوښ غوښه به بیا نه خوړله د هغې اولادو به هم بیا دغه روایت چې دی دغه طریقه ده بیا د هغې په اولادو کې هم جاري وه هغې به هم بیا د اوښ غوښه نه خوړه په دې طریقې صحیح ده که نه یعنې د دې پس منظر خو دا و د دې پس منظر دا و یعقوب علیه السلام په خپل ځان د دې نه دا مسله معلومه شوه د دې نه دا مسله معلومه شوه چې په هغې دین کې دا جایز وه چې یو حلال څیز یو سړی په ځان باندې حرام کړي نظر ومني د نظر په وجه باندې یا د قسم په وجه باندې هغه څیز په ځان باندې حرام کړي دا په هغه امت کې جایز وه او په دین اسلام کې دا نشته په دین اسلام کې دا نشته نفیس بھائی که یو سړی د مثال په طور باندې هغه قسم وخوري چې زه به مونځ نه کوم صحیح ده
قسم وخوري چې زه به مونځ نه کوم، دا مونځ کول په ځان باندې حرام کی. زمونږ دین اسلام دا وایي چې دی به اوس د خپل قسم ماتئ، د قسم به کفاره ادا کوي او مونځ به کوي. د نیکۍ د نه کولو چې چا قسم وخوړو یا نیکي چا په ځان باندې حرام کړه، یو جایز کار چا په ځان باندې حرام کو، نو دغه جایز کار به دی کوي او په قسم حرام کړی دی، نو دا قسم به ماتئ او د قسم به کفاره ورکوي. زموږ دین اسلام او شریعت کې دا خبره ده. یو سړی قسم وخوړو چې زه به د فلاني سره خبرې نه کوم، رشتہ دار دی، خپل دی، پلار دی، مور ده، رور دی، خور ده، او دا قسم وخوړو. کوي کله داسې خلکو قسم وخوړو چې زه بس تا سره بس د سره خبرې نه کوم، کلام به نه کوم، ملاقات به نه کوم، رشتہ داری به نه کوم، بس مکمل چې دی هغه رشته ور سره ختمه کړه په قسم باندې. نو شریعت دا وایي چې دی به اوس د خپل قسم ماتئ، هغې سره به رشته کوي، قسم به ماتئ. او قسم یې چې مات کو، نو د قسم د ماتولو په وجه پې کفاره لازم شوه، کفاره پې لازم شوه. یا به لسو مسکینانو ته روټۍ ورکوي، یا به د هغې په مقدار باندې روپۍ ورکوي، د هغې په مقدار به روپۍ ورکوي. او یا که دغه نشي کولی نو بیا به 3 روژې نیسي. دا د قسم کفاره ده. نو د تمامو جایز کارونو چې چا په ځان باندې په قسم په وجه حرام کړه، هغه کارونه به کوي او هغه قسم به ماتوي. دا زموږ د دین اسلام مسله ده. نو د یعقوب علیه السلام چې دی هغه د هغو غوښه په ځان باندې حرام کړې وه. د هغې البته یو خبره یاد ساتئ، بني اسرائیلو باندې ډېر څیزونه حرام وو او بني اسرائیلو باندې ډېر حلال څیزونه الله حرام کړي وو. د هغې د غلط کارونو په وجه باندې هغې به غلط کارونه کوله، نافرماني به یې کوله. صحیح ده که نه؟ د هغې نافرمانو په وجه باندې الله رب العزت ډېر حلال څیزونه په هغې باندې حرام کړي. په دین اسلام کې دا څیزونه نشته. نو الله رب العزت دا خبره دلته کوي چې ګوره ابراهیم علیه السلام په ملت کې دا څیزونه نه وو. ابراهیم علیه السلام په ملت کې دا څیزونه نه وو حرام، او نه وروسته د هغې نه مخکې د نوح علیه السلام په ملت کې حرام وو. دا خو یعقوب علیه السلام دغه یو څیز په ځان باندې حرام کړی و بس. البته په بني اسرائیلو ډېر څیزونه حرام وو. بني اسرائیلو او د ملت ابراهیمي دا خو دواړه یو نه دي که نه، دواړو کې فرق دی. نو په دې آیت کې الله رب العزت د هغې تکذیب وکړو. دا یې ورته ووایي چې ګوره څوک په الله باندې دروغ وایي یا په پیغمبر باندې دروغ وایي، نو دا ډېر غټ ظالم دی، دا ډېر غټ ظالم دی.